و در سال 1355 زمان حکومت سردار محمد داود خان کارهای بازسازی از او شروع میشه و تا سال 1364 دوام پیدا میکنه. اما با تاسف که جنگ‌های داخلی که در افغانستان و گویا جنگ‌هایی که در هرات اتفاق میفته کار بازسازی از او به تعویق میندازه تا سالهای 2006 و 2008 که آخرین دور پروژه ترمیمات از او که من قبلا یادآور شدم آغاز میشه و قلعه اختیاردین با حفظ اصالت گذشته از او از روی تصاویری که ما به دست داشتیم و به دست آمده دوباره بازسازی میشه. د هرات ولایت د اختیاردین کلا له بیا رغونې وروسته د هرات په ملي موزیم بدله شوه او اوس یې هره ورځ ګڼ شمېر کسان د کلا او موزیم لیدلو ته ورځي. خو د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په هرات کې له فرهنګي میراثونو څخه د اختیاردین کلا ته د 2023 کال د زلزلې له امله زیان رسېدلی دی چې یو شمېر برخې بیا رغونې ته اړتیا لري.